د پرانیستي په مراسمو کې د هلمند ولایت مقام مرستیال مولوي محمد نبي حماس د هلمندي پانګوال او تجارانو څخه مننه وکړه چې د اسلامي امارت سره په ښار او سیمه کې وژه پر وژه ولاړ دي، په ګډه او هماهنګۍ سره په یو شمېر پروژو کې همکاري کړې. نوموړي وویل چې د بیا رغونې او پانګونې لپاره طلایي فرصت چمتو دی چې باید ترې استفاده وشي. اوس به د دغه ویجاړ شوي د دغه زخمي د دغه ټوک ټوک شوي هېواد په بیا ابادۍ بیا رغونه کې همداسې اوږه په اوږه باندې همکاري کوو، د دوی په ابادۍ کې به لاس ورکوو، یو بل ته دغسې وحدت او اتفاق وساتو لکه څنګه چې مو مخکې ساتلی وو. موږ الحمدلله له خپلو ولسونو ډېر راضي یو، ډېر ځینې شکرګزار یو. بیا بالخصوص هغه هېوادوال هغه ولسونه چې د هېواد په بیا ابادۍ کې په بیا رغونه کې په تعلیمي مراکزو کې خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې دي. همداراز د لښکرګاه ښاروال حافظ صدیق د هلمند بارک او پولاد صنعتي شرکت د دې دخولي دروازې په جوړېدو ملي تجارانو ته په اشارې سره وویل چې د اسلامي امارت سره د اساسي او بیا رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې ملاتړ وکړي. که تاسې هر تجار د خپل وس مطابق یوه یوه خښته راپورته کړي، د ښار په ښکلا په ابادۍ کې حصه واخلي، انشاءالله ډېر ژر به دا ښار ښکلی شي. او تاسو تجاران ته خو امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د اقتصادي مجاهدینو لقب درکړی دی. تاسې د ښاروالۍ د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ، زموږ سره برخه واخلئ، موږ د مینهسازي درته کوو، زموږ د وس او د توان مطابق اوس په هر هغه څه کې چې تاسې وغواړئ، زموږ د وس او د توان مطابق د ښار په هره برخه کې موږ ستاسې لپاره مینهسازي کوو، تاسې موږ سره سرمایه‌ګذاري وکړئ. د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت په استازیتوب عبدالودود بارک د خپلو خبرو پر مهال وویل د دې دروازې پر جوړېدو 1.3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او زیاته کړه ډېر ژر به د ناوې ولسوالۍ کې هم دا ډول دروازه تر جوړونې وروسته پرانیستل شي. پیل مو د 2 دروازو څخه کړی دی چې یوه د باباجي ولسوالۍ او لښکرګاه ترمنځ وه، بله د ناوې ولسوالۍ او د لښکرګاه ترمنځ وه، چې نن د باباجي ولسوالۍ دروازه د افتتاح مراسم د پای ته ورسېدل او دواړې دروازې د 2.3 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې شروع شوي وې چې یو باباجي دروازې انشاءالله دا ختمه شوله، کار یې خلاص. یادونې وړ ده چې اسلامي امارت په کورنۍ بودیجې سره د هېواد په مختلفو ولایتونو کې اساسي او بیا رغنیزې پروژې پلي شوي دي چې له خدماتو څخه خلک مستفید شوي دي.